چا تپوس کړی ده چې یو سړی د جمعې په ورځ باندې یا د جمعې په شپه باندې مړ شي نو د فضیلت شته. نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي کم انسان چې د جمعې په شپه باندې یا د جمعې په ورځ باندې مړ شو نو دا انسان به الله پاک جل جلاله د قبر د عذاب نه ساتي. څومره لوی فضیلت ده. رونو د قبر ډیره سخته شپه وي، ښه لومبۍ بالخصوص لومبۍ شپه د قبر ډیره سخته وي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک په فرمایل وی د قبر غونتې هیبتناک منظر ما چرته نه ده لیدلی. د قبر غونتې هیبتناک منظر ما چرته نه ده لیدلی. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي کم انسان چې د جمعې په شپه باندې او یا د جمعې په ورځ باندې مړ شو نو وقاه الله من فتنته یا من عذاب القبر من فتنته. داسې روایت کې راځي چې دا انسان بو الله پاک جل جلاله د قبر د عذاب نه ساتي. خو دې کې علما کرام فرمایي چې څومره آیا د دې جمعې د شپې فضیلت ته صرف او کو نه تر قیامت پورې نو دواړه روایت راغلي دي، دوا اقوال پکې راغلي دي. د بعض علماو دا وینا ده چې صرف د جمعې د شپې د فضیلت ته د جمعې په شپې باندې به دا د قبر د عذاب نه محفوظ وي. او څوک وایي چې د دې د برکت نه دغه مکان دغه قبر دا روح قبر والا دا به الله پاک جل شانه تر قیامت پورې د عذاب نه ساتي. نو د جمعې د شپې او یا د جمعې د ورځې دومره فضیلت راغلی ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي کم انسان چې د جمعې په شپه او یا د جمعې په ورځ باندې مړ شو خو وروڼو ګوره یو شرط ته پکې چې ایمان پکې وي. ایمان هغه پکې شرط ده چې ایمان چا کې وي. ګوره بعض خلک وایي چې نه چا کې ایمان نه وي مړ شي نه هغه خو فیصله شوي ده چې دا به جهنم ته ځي. هغه خو فیصله دا ده. او چې کم سړی مؤمن وي ایمان یې راوړی وي او هغه ته الله پاک جل جلاله د جمعې په شپې باندې یا د جمعې په ورځ باندې مرګ راوستو نو الله پاک جل شانه به د قبر د عذاب نه ساتي.